په پکتیکا کې 14 میله هغه بېلابېلې وسلې او میسي سیم ونیول شول چې په غیر قانوني ډول پاکستان هېواد ته قاچاق کېدل. چارواکي وایي له دغه وسلو او کباړ سره 3 تنه نیول شوي چې په خپل جرم اعتراف کړی. جزئیات محمد حنیف مختار په رپورټ کې. د پکتیکا امنیتي مسؤلین وایي تېره ورځ 3 تنه هغه قاچاق کوونکي نیولي چې غوښتل یې یو شمېر وسلې او کباړ په غیر قانوني ډول پاکستان هېواد ته قاچاق کړي. د دوی په خبره په دغه وسلو او کباړ کې پیکاوي، M14 توفنګچې، په زیاته اندازه میسي سیم او یوه اندازه پرزې شامل دي چې په 2 موټرو کې د پیازو او وښو لاندې ځای پر ځای شوي وو. زموږ کشفي امنیتي ځواکونه خپل هدف ته ورسېدل چې زموږ د عملیاتو په ترڅ کې دغه سامانونه چې موږ مس دي یا مثلا مهم شیان دي دا د قاچاق په شکل باندې کړل، بیا د اسلامي امارت مجاهدینو تکیه کړله، بیا موږ دا دې راوستلي دي چې اوس هغه کس دلته زموږ سره وجود لري چې کوم دغه قاچاق یې کول. په ورته مهال د دغه وسلو او کباړ قاچاقونکي وایي یاد شوي اجناس د بل چا دي چې دوی د کرایې په بدل کې پاکستان ته لیږدول چې د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري ونیول شول. دغه زه ورته کوم انټري نوي موټر ته دغه باندې خبر نه وم چې لاندې حسله ده پکې کنه هغه کس چې کوم هغه را سره و موجوده مجاهدینو ولیده، بیا هم ډېره هڅه پسې وکړله چې پیدا یې کړو. دغه کس دغه بل کس و دغه په لاره کې روان و دغه راګیر کړو. دا سامان هم دا په د بازار کې مو خصه د خرڅو به طلبونه و چې دا باندې وای نوم چادر به پوس هولډینګ کړو ری واستم وجه به دا چې زی پر یک ولو به خرڅو دا درواغ نه د تم وجه په پاکستان کې په ونه کې خرڅو. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم د پکتیکا په بېلابېلو برخو کې د اسلامي امارت د مجاهدینو له لوري شاوخوا 25 موټره کباړ او وسلې نیول شوي وو. د مسؤلینو په خبره په دې برخه کې جدي دي او هیچا ته به د غیر قانوني قاچاق اجازه ورنه کړي.